السلام علیکم ملګرو ولاړ یو په زیم یونین کونسل کې پی کې 56 د خالد خان ایم پی ایس حلقه ده. په دې باندې موږ دا دریم کال دی چې دغه شانتې دا روړه ښکاره شي نو دا خاکه پې اچو چونکې دې کلي هم چې کوم دی نو خالد خان لخوا په اتفاق اوټ ورکړو دا مشر ولاړ دی مونږ ورکړی په خپل ته چول مرسته یو بل ورکړی دلته حجرې ته راغلی حجرې ته راغلی جلسه مو ولا کړې وه جلسه یې ولا کړې وه ښه او تاسو هغه خبره ښکاره کوي دا چنده دا په چنده باندې دا پورته څنګه ها 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 ویری ګډ ها دا ویل کېږي چې په سړک باندې څه چنده وشوله او څه چې کوم دی نو کلي چې کوم دی نو پکې واچو ملګرو دا داسې یو کندې شي دا ګوره دا کنده دا کنده دا داسې کندې شي نو دا په دې باندې بیا موږ بندو زموږ د ویډیو دا مقصد دی چې ایم پی ایس له موږ تقریبا یو یاره ډېر نه شپږ ځله ورغلي خلکه څوارلس ځله یادوي د قاره خو نه شپږ ځله ورغلي په دغه دا چې کوم دی نو دا هغه حجره ده چې کوم کې خالد خان لیچې کړې وه ټیک شو نو دا ټول کلي چې کوم دی نو وایي چې یاره بس څه غلطي رانه شوي هغه دې معاف کړي او دا چې کوم دی نو دا راته برابر کړي دا وګورئ جي دا داسې کندې شي نو دې باندې دا شیز واچولی شي دا تقریبا په دې روډ باندې به څه 50,000 روپۍ پورې دا دغه اچولی کېږي نو که فرض که اپیل ورته کوو چې دام باندې دې شي نو دام ډېره ده ځکه چې په دې 3 کاله کې هغه ته دا فرصت میلو نه شو وی چې یاره یو هفته پس ته مشینري درځي خو د دې کلیوالو سترګې وچې شوې نو الله دې ورله وس او طاقت ورکړي چې دغه وکړي ټول خلک چې کوم دی نو خفه دي